السلام علیکم ملګرو. په دې دنیا کې ما یو دوه سیزونه ولدل، په دې باندې تاسو ضرور غور وکړئ. تاسو به هم چې دنو دالدلی په دنیا کې چې کله یو مالدار سړی کنه کاغه غلط کار هم کوي، زناګانې هم کوي، هغه ته خلک غلط نه وایي. ولې چې عام طور باندې چې دغه سره پیسې، دغه سره طاقت، دغه سترانګي بالکل چې دنو د فرعون سره هم پیسې وي. که تاسو وګورئ فرعون څلور سوه کاله تیر کړي وو، په سر باندې درد هم نه راغلی. 400 کاله سړی بچایي وکړي، الله ولې چې په سر باندې درد هم نه راوستی. ښه نو تاسو سوچ هم نشئ کولی نن سبا که څوک غریب سړی ګناه هم نه کړ، هغه باندې الزامات په اسانه باندې لګي او دا غلط دی. ځکه که مالدار ته سړی هغه چې دنو ګناه کوي، بار بار ګناه کوي، که په لار کې ګناه کوي، خلک وایي کنه چې دا بس هغه خبر په ټیم سره ختمي. که غریب سړی ګناه هم نه کړ، قسم دې ګناه نه کړ، نو هم په خلک ګناه ورړی او چې دا ګناهګار دی، دا ټول غلط دی. ځکه چې وای د دې څه پیسې نشته دی، دا بل انسان چې دنه په سوجه باندې بدنامي زمونږ په معاشره کې پیسې دي روانې دي. او بل طرف ته قصه داسې نه وي، قصه کله داسې وي کنه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای. که تاسو دا څه حقیقت نه خبر شئ، تاسو به هم چې دنه خپه شئ چې ولې دا زموږ په معاشره کې سره روان دي. ولې صرف د پیسې د لپاره چې دنه داغه تاسو غلامي کوئ، داغه خبره منئ. نن سبا زموږ په معاشره کې موجود دي کنه څه خلکو هغه چې دنه هغه صرف چا سره پیسې دغه غلامي کوي، هغه چې سوي وي ته ټیک وي، دا بل انسان چې دنه غلط دی، دغه رسوایی کوي، هغه انسلټ کوي، هغه چې دنه په سوجه باندې سپکوي. ولې سپکوي کنه چې ولې چې هغه سره نن پیسې نشته دی. که پیسې ور سره وي ټول خلکو به د بیت سلوټونه کولای، سلام به وته کولای. ولکه اوس چې دنه دغه سره پیسې نشته دی، ته ول تذلیل کوي، ته چې دنه په سوجه باندې چې دنه هغه خپکه په سوجه باندې چې دنه دغه انسلټ کوي، او هغه چې کوم خبره کوي هغه ټیک ده، او هغه بالکل چې دنه زموږ د معاشره کې هغه نه ځایږي. ولې چې هغه سره پیسې نشته، چې پیسې وس ور سره وي، طاقت وس ور سره وي، کما بیا غلطه خبره هم کوله، نو بالکل چې دا به تاسو ویل چې دا به صحیح وي. ونن چې دا پیسې نشته، نو پیسې د خلک دي چې کړه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای. د پیسو غلام کړه دی او دین کو بالکل ناقصین خلک نه مني، اعوذ بالله. ځکه کنه و چې پیسې نو ارڅ شته، پیسې نو خامخ مونږ مکه وایي سم مکه او دنیا دی خلک اخرت خو دی وران نه کنه. زمونږ ټول خدای دې باندې خپل رحم وکړي. مونږ کم خبره کوو پاګه کې چې دنه صداقت ډیر وي، ونن سبا چې دنه د پیسې مسلې وي، چې پیسې در سره وي او خبره کوي نو هغه بیا ځګې نشي. او چې پیسې د ځګې نه وي، کته 50 نو سل خبره ټیک وکا، قبل مالدار سره یو خبره وکي ته به اصل خبره وستا ټیکی، خو هغه څوک نه مني، مالدار یې غلط خبره مني. نن زموږ په معاشره کې پیسې دي روان دي، الله پاک دې په خپل رحم وکړي. و دې هرې خبرې تپوس بکیږي، دا سپورټ کړسي نه دی ګره. کم خبرې چې مونږ کړې دي ان شاء الله دې هرې خبرې تپوس بکیږي، که زه غلط یم ما تپوس به هم کیږي، کما ټیک ویل د دې تپوس به هم کیږي. هغه لار ګلیزه شتره د دنیا باندې دغه بچای دا، او هغه چې د لوی ذات دی، هغه په هر څه باندې خو پويږي، هغه په خلکو په زړونو باندې هم پويږي، د خلکو په ذهنونو باندې هم پويږي چې دې په ذهن کې څه دي، د دې په زړه کې څه دي، دا څومره ستا خلاف دی، څومره ستا سره چې تعلق دی، هغه الله رب العزت پويږي. دې باره کې موږ هیڅ هم نشي کولای. دا پټه کیسې دی، الله رب العزت ته دې ډیره خفته ده. نو ویډیو د ټولو پښتنو سره شیر کړئ، نو ټولو پښتنو ته خواسته کوشش کوئ کنه چې دې خبرو چې نور ملګرو